ورځم هغه نیک پسې چې پیسې مې سم راکړي او د دې وټونو خبره به مو سره وکړم. بس مې غونډه خالي خالي لاړه بچو بچو ته روتي وبړه مې ویل څور بچي وایي. سلام علیکم ملما یله که دلته څه کې خدای بنده هلې وي دلته څه کې دلته یې خیال دی زما هغه نیک خو دې نه لیدلي د خدای نیک وخته څرې نیک نیم شو نیکانو دا تا ځان نه څه شي جوړ کړي په ایمان که مې وپېژندي بړه ځان له مې لیکو پوډر ومګلم چې لږ سپین شمه نیکه دغه خو به کېږي هغه خبره دې صحیح ده خو دا راته ووایه وټونو ته ودرېږي نه وټونو ته ولاړم داخله مې کړې ده که نه یله که دا په تاسې چټ شوي دی په خیر علي خیر علي جي برګې را باندې راغلی ده د خدای نیک وخته برګې نه دي یم ځان مې سپین که میک اپ نه وکړو داخله مې کړې وټونو ته وایي چې خلکو ته لږ سپین کارم که څنګه ته ما یې دې ووایه چې تا یې ټیکټ په کم په چالې کې درکړی هلې چا یې ټیکټ ولې درکړي زه به وزیر اعظم جوړېږم یاره نیکه منم به دې چې ته نه جوړېږي نو څوک به جوړېږي خو دا بلې خبرې نه دې خبرو ما د کومې خبرې نه دا خوا کې کلیم نه دي او هغه ته مقابله کې دوبی شیخ ودرولې دي ما راته ودرولې دی ما ودرولې ما ودرولې واده ته خیال دی یم ته مړې ته صرف مقابله وګټه په پاکستان په خلکو مرانو نه ګټله اوس هم راپسې توبې ولې راوستل ویم د پاکستان په خلکو باقي خلک اعتبار نه کوي صحیح ده او پاتې شوه ستا ګټه ته خو د خپل پټونه چاله یو کټوی ټیپر نه ورکې نو تاله به اوټ څوک څه درکړي غم مه کوه زه چې وټونه وګټم که نه زما نوم به ډکې رضا شاه زه چې یو پرې رغیب شم بیا نه را پیدا کېږم نیکه داسې کار دی که نه چې دا اوټونه به انشاءالله موږ ګټو هم دا اوس نه ورځم او کلي کې غونډ وړو ته یم چې راځې زموږ په پټو کې ګیاګانې کوې نیک هم څه نه وایي ظاهر شاه یم نیک ته خو دې وګوره داسې ښکاري ته به یې چوارې نه چاډوکې پرېږده مړه کښېنه مړه دې ویښتو ته یې خیال دي سمه پلانې په سر یې خیر او ما ته خبرې کوي یاره نیکه ته اجازت کړی که نه نو په دې ځای کې مې یخنیخ نیکو مقابله را روانه دقه رانه پاتې نه شي داسې کار وکړه جاشه کلي کې اعلان وکړه او اړم دلته راولې غټ هم راولې دلته به ورته یو څو خبرې وکړو او بس ګیاګانې وکړو نیکه خو یو خبره ده بوټونه رانږدې دي خیر دی که چا ګیا میا کولو نو چاته غږ مګ مه کوه کوي دې که نه الله دې مړ شه مه کوه دا مقابله به ډکې ګټي زه به ګټم ربې به څنګه ګټي جی راشه دی خوا والا درې واړه راشه بچیله راشه بیا څنګه السلام علیکم السلام علیکم دی خو درېږه ها دما ته چې دما خیال دی ربې په سترګو نه لیدې خو ربې دی که نه ته کپنې خو نه دی اغوستی بچې ته چا وې دا محمد سید تاسو درې واړو ته دا خبره کومه چې موږ د عربي اوټونو ته ودرولې دی صحیح ده که نه لارانو ته به مو وایې او ترونو ته به مو وایې ماماګانو ته هم صحیح ده وی عرب ماما راغلی و عربي اوټونو ته ودرولې دي وی دله بوټ ورکوې او چې دی کله که خیري پای شي که نه تا ته پته لګي رشقه به درله کوي او دوبۍ ته هم ما بې مشکل سوارو دوبۍ ولې څه کوې جز کړي بوز ستا د خولې د جز د مړه زه ورشي شبه هله ورته ووایه ښه یالا روح یالا بچي داسې کار وکړې که نه چې تاسو ته به پته یا نه وي پته د ناظمې اوټونه را روان دي او زموږ دا نیک ولاړ دی اوټونو ته پېژنې که نه نیکه دا کوم جایداد ته چې ته ښکاري که نه دا غونډ زموږ د نیک دی زما نوم ډکې خان دی صحیح ده او ټولو ته به ووایې په کلي ته م خبره خوره کې پیارانو ته به ووایې ترګانو ته به م ووایې ماباګانو ته به م ووایې پوه شو که نه د ټولو زامنو ته بچو مړه چې څوک درځي مخې له بچه چاته ووایې ویې لکه ډکې خان ته به اوټ پخې صحیح ده او د نښې پته خو ته لګي که نه نه لګي ته که نه ډول نهره اوټ بچا ته ژبې ډول ته ای په پیرم رحمت شه بس چې اوس لاړ شې پلارانو ته به ووایې ښه بچي او خیر دی که نیک د پټي نه ځان له ګنې منې ماتوې نو هسه خبره نشته مات کې یو ځای ښه ځې شابه ځې خدای نیکبخته دا ورته داسې وي د پټي نه ګنې ماتوې مړه یاره نیکه نو اوټ خو مفتو کې نه میلاوېږي که نه دا د اوټونو ورځې دي اوس به ورسره لالچ ورکې لالچ به ورکې او که نه نو اوټونو ته خو 15 ورځې دي هسې نه چې د کلي ټول خلک راځي او په ګنې نه ټک وباسي که نه او چې راځي اخر کې به غون پټۍ خالي یاره نیکه نه خالي کېږي د ګنو خبره پرېږده خو داسې کار دی که نه چې اوس خو یو 500 مال راکړه که نه اچھا پرون به درکم ځه زه چې ځو یاره نیکه خبره وکړې او هغه هم الټه وکړې هلکه وایي سهار له به درکم پرون کې خو زما 3 کاله تېر شو سبا به درکم ځه سبا به درکم زما نوم چې مدکې دی زه چې یو پرې راغیب شم بیا نه را پیدا کېږم خو ستا نه نه غیبېږم زه چې ځو زه چې ځو راځه بس چې یم مدکې
زیم مدکی خستا لکه دنور یما ناز خو بکوم د پښتنو د جګ سر یما او زیم مدکی همداسې کار دی که نه چې خلکو خو هر څه بوټو موټو نه سرونه غواړي دا لا څنګه کوي څوکۍ ته ناست یم غم مه کوه زید شاه تا خدای په سپو مات کا د خلکو ته وایي چې ګني وړه مړه خو څه شو وي د شلترانو باغ کې بیم او په پته نه پوهېږم چې څه کوم خواته څه ریکا دې خوا راشه یعنې کا راکوشه بره څه کې خدای بنده دومره خلک مې راغونډ کړي دي نیکه چې د خپې د ایښودو ځای په میدان کې نشته دا څه وې اکسلیټر پرېږده مړه څه کې صرف ستا کمې دی نیکه اکسلیټر دې په شړقو لګي دا څېره واچوه او راځه چې تقریر وکړې غم مه کوه ویم سم ده واده زلمې ښکارمه زلمې خو ښکارې خو زلمې پرېږده واده دې نه دی که نه خدای بنده اوټونه دي او چې اوټونه وګټو خدای بنده نو څه خو به وشي که نه اوټونه به ګټو که نه او ما چې داسې کار دی که نه چې اوټونه وګټو که نه دا به ځان سره چېرته به وځم څانګه تبره به وځم یاره نیکه دومره لرې مې مه بوځه هسې نه چې پاتې شم دننه خرچې نه خراب یو مړه ته چې ځو خرچې نه خراب وي ته لا کل تا سره کله خرچېږي یاره نیکه خو لکه خوري څه کوې جلسې ته ولاړ د چا جلسه نو مردکی او شته راشته ما ته خو څه نه ښکاري مشران راته پکې سره یو. مردکی خو راغی راځه نیکه ملدکې زمونږه وګټي ملدکې زمونږه وګټي ستاسو په درون استقبال کې زه راغواړم ملدکې راځه نیکه خاندما اوس وره صرف د ملدکي تقریر صرف وره کینې بسم الله الرحمن الرحیم زما د کلي نوجوانانو همداسې کار د تاسو ته پته ده چې زه اوټونو ته ولاړ یم او زما ډون نښه ده وښویېدې ولې وښوېدم نوجوانان نه دي غونډه ته څلوېښتۍ یاره کلاره باندې کېنه خدای بنده دا زمونږ دپاره نوجوانان دي بس ته چپ که تقریر هر ووړه څه دي ته تقریر وره دا تقریر و په دې خلکو باندې اثرات کوي بالکل وایه جي ما چې کله اوټونه وګټل که نه تاسو د بچو یو هولنګي یم ملدکې زمونږه وګټي ملدکې زمونږه وګټي او دغه شان ته چې ته د واس کوې داسې کار دی که نه خپې خو مې ټیټې دي که نه نو کله چې اوټونه ما وګټل بیا نو زه به تاسو له د مالګې دا غر لري دا به دلته راوړم سروپ دروغ لکه چمچه د خدای نېکبخته پر یو څو ډزه ډولې مړه ته خو به نه نیکه دا سره قصه خرابېږي که نه خپل تقریر وکړې په قلاره کښېنه یار تقریر ته پرېږدي خو نه پرېږدي یار هله ځه راځه بس مړه څېره یې په سره پورې تقریر ته هم پرېږده یار اده ووایه وادي دې څېره دې وادي داسې کار دی که نه چې کله مو اوټونه وګټل دا غوړو ګوتې نه ده دا په 300 ده زه به یې په 400 کړم نیکه خلک وایي ارزانو مې ته خو بره روانې که نه ښځه وایه داسې کار دی که نه چې پټرول چې کم دی په 1.5 روپۍ لیټر دی زه به یې په 300 کړم ملدکې زمونږه ملدکې زمونږه وګټي دا به ګټي انشاءالله نیکه مخکې تقریر ته دا به وایه. بیلي دا عجیبه. چې ته کوم تقریر لیکلی دی که نه دا غونډ چې کوم دی ته خو د تقریر چپ شه مړه ته دا چپ شه زمونږ نیک چې د خپل مغزونه لګیا دي لیکل میکل نه غواړي چپ دا شه، چپ. تعلیم افتر یې. چپ نه دې نیک لی لکه دې مړه غوښ ورکوه نو مړه ته دې ته پاکه ته خو په خبره پوهېږي نه مړه غلي شه یاره تقریر اورې که نه اورې تاسو یاره زمانه دی الیکشن وګټه که نه نو چې ته څه وې د منم مړه دې کړې ته مو ګوره. داسې کار دی که نه ملګرو چې اوټونه مې وګټل د وړو بوجۍ په 1400 ده زه به یې په 2000 کړم نیکه ښځه وایه مخکې وایه تقریر کوه نیکه نو ها پاتې شوه دا چینو خبره ملدکې زمونږه وګټي ملدکې زمونږه وګټي ها داسې کار دی که نه دا پاتې شوه دا څه ورته وایي دال او دا کورخې روجي کیلو په څو ده 160 او جی او په 160 کا زه به دله په نښه سوه خدایه پاکه دا وګوره نیکه خدای راستي دا تقریر نیکه ستا په شان دې څوک کوي هغه څه مې په مینتونو راوستي وو میدان مې ته ډک کړی وو خالي میدان پاتې شو اوس په چاته لګې مت هیله که ځای شه دا خدای نېکبخته ته ما ته وایې میدان خالي پروت دی نو میدان به خالي نه ته چېرته رالې ته ما ته وایې په کورچو ځای نشته او بلا خلک راغلي دي
وېمې دا ده چې تا ته کومې پورسۍ یادولې که نه دا په بر کلي کې مړ شوي د هغې نن درېیمه وه خلک خیرات نه راغلي دې خولې ته ګوره اوټونو ته ګوره کمړه خدای دې بې خوبه شه ما وې سټیج به یې جوړ کړي زه پې داسې ولاړ یم یاره نیکه نو سټیج پسې جوړېږي د روپۍ سر نه هوږې او سټیج به دې جوړ کړي کمړه خدای دې بې خوبه شه خدای دې بې خوبه شه یم بچیه داسې چل دی که نه زمونږ د ماشومانو هغه متل دی و چې ځې ځې ابازوله به راځې دا غونډ خلک چې کوم دی موږ ته را روان دي او موږ له بوټ انشاءالله راکوي تاسو خو دې ځای کې د اره شولي ده که نه خو دا مې د عربي داسې روغ کړې پټو ته مې چې چکر مکر لګوي چې د هړۍ داسې لږه واخوري وکړي که نه ځای چې ځو راځئ بچي راځئ خو چغه مغه وښی چې هغه پاټۍ والي نه یاره نیکه تا خو دا شور او غوبل ولیده که نه انشاءالله او موږ به ګټو ها دا نه څنګه شروع غوبلو خدای دې وخته څه څه پټو ته راباندې تقریر وکړو پټیو دا کسان درته څونه ناستو تا هغه لیدل نه نه که خزه ویم داسې کار دی که نه د خدای ظالمه چې په پیټۍ کې به څوک وټوام چې که نه که زما او د ستا وټپوي یاره نیکه ته صرف تماشه کوه اشمارلې به نه شي مټکي خان زنده‌باد مټکي خان زنده‌باد او راځئ چې ځو هلکه ډېره ظالمه پاټي را روانه زما خیال د واده په سطر وتلي دوی ته به ووایو راځه که نه نیکه نو چې ورځو ګورې څه ته السلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام څنګه چل دی بس خیسته دي داسې کار دی که نه چې زه روتیم په کمپینګ باندې ښه صحیح ده او نو ما د بوټ راکوې ګوره ډول مې نه خره ولې تا ته مالته ویلي نو چې ما عربي ودرولې دی د خدای نېکبخته تاسې وې ولې نیکه ولې عارفه دا عارف خدانو زرشه ومې ګوره ظالمه ګرمه کیمه لګېدلې ما یاره نیکه خدای بنده هغه سیکل ټیر ډزو کا بابا سره سیکل دی دا څه وې او که نه املا دونه کمزورې خو نه یم د خدای تعالی مسلمانه څو د لاندې موته شوم زه د توپونه نه یېرېږم نو ما وکړو خودکش را باندې حمله وکړه مړه یاره نیکه ما ته یې توره معلومه ده که نه او که نه زه چې ځو بس دا اوتونه خو به سبا دي که نه او راځه چې ځو ښه راځه ویم یا قربان شمه زهره پس داغلی را واپس که چاته زنگی را باندې به اورو لګوینه عاشق سړی د رنګه تور وینه سلې په اور وي او ما چکو راچلې وینه ولې یاره نیکه دا ښه ده چې دا اواز مې د ستا واورېده ما خو د پسې غونډ پټي چاڼ کړل ولې د خدای نېکبخته نیکه عجیبه سړی ته مه هلته اوټونه شروع دي خلک د هغې خبر والي ته راغلې دلته کې سندرې وې د خدای ظالم اوټونو ته مې ته پرېښې که نه ما ته پته ده چې زه یې ګټم نو ځکه خوشحاله یم تپې کومه ښځه نیکه داسې کار وکړه راځه چې ورشو چې هغه بکسه خبر واخلو چې څونه اوټه پکې هلته اچولي کوز دي مې که که نه نو څنګه دې چا خېجولې یا ښه د خدای ظالم اوس په پروت و مړه دا چل دی ستا کې که نه نیکه نو هلو ها د دوبۍ د شیخ مړه ده ډېر راته د وټوایه دا ولاړ دی را سره ها او د مردکي نه مړه او بس موږ وګټله منو که نه یاره منو ولې نه انشاءالله چې درشم تاله به خوشخبري خامخا څه ناڅه لازمي در کوم وا صحیح ده موږ درلو يا شيخ ايش مشكلة؟ ما في مشكلة انا جيت زنده‌باد مټکي خان زنده‌باد لکه د خدای نېکبخته هغه عربي خو ګډېږي زما خیال دی بل ورته څه ډونه ووې یاره نیکه عربیان دي دوڼه څه کې چې دوی خبرونو ته هم ګډي هله ته راځه چې وسونو خبرې واوري لکه د خدای نېکبخته ډانس هم ولیکو وای ډانس هم ولیکو ها وایه ویم تا ته پته لګي څه څه ریزلټ راغی نه مړه پټ شوي یم که نه اوس خو خبره خو واوره که نه نیکه دوی ته چته وایي د دوی پړونو دا چته ځایږي چې ته پاس شې او که نه یاره نیکه خو بس خدای راستي کې رانه ګټلي وایه نیکه رزلټ وایه ویم دا مردکي 15 فوټونه وو ځوان یم ځوانو او د عربي او د دوبۍ د شیخ 215 فوټه وو اوکې نیک خو مې خپې وغځولې اوس یې ګرځوه
है